زما جواز نوم دی دود مانزوی اوسېدونکی ما د پلار نوم میاں سید مختیار دی. ما چې باندې د معاشرې لپاره یو ناسور دی او زما نورو خلکو ته دا خواست دی. ملګرو د ګیلمنې کم تازه اپډیټ چې دی هغه دا رنګ دی چې په کیس کې تر اوسه پورې څو کسان گرفتار شوي دي. نو د هغې کم پولیسو اطلاعات چې دي د هغې تر مخه په دې کې 4 کسان هغه نیولې شوي دي. کم اطلاعات چې راځي د هغې مطابق چې په دې کې کاشف هم گرفتار شوی دی. اوس کاشف څوک دی؟ نو کاشف هغه سړی دی کوم چې د ګیلمن زوړ خاوند و، هغه هم دې کې گرفتاري د مخې ته راغله. د هغې نه پس د راولپنډي کم پولیس چې دی هغو رابطه کړې ده د خیبر پښتونخوا پولیس کم آی جي خیبر پښتونخوا چې دی چې په دې کې موږ ته 2-3 کسان هغه مطلوب دي او تاسو موږ سره هغه مدد وکړئ چې دا کسان هغه موږ گرفتار کړو. نو کم د خیبر پښتونخوا حکومت چې دی هغه ولې اجازت ورکړلی، نو ګوري چې دا کم کسان چې دی هغه نور هم گرفتاري مخې ته راشي. د نورو کم کسانو تعلق چې ویلی کېږي هغه د وزیرستان سره ښودلی کېږي. اوس ګورو چې آیا په دې کې څونه گرفتاري کېږي او کم کس چې دی هغه مخې ته راځي او که نه چې دا کیس هغه څرنګې شوی دی او چا چې کم دی ګیلمنې هغه وجله ده. نو د دې کم معلومات چې دی هغه راځي زه به کوشش کوم چې ټول هغه زه تاسو سره شریک کوم. په تر اوسه پورې په سوشل میډیا چې کم خبر راځي او کم اطلاعات دي نو دغه 3 کسان چې دي هغه گرفتار شوي دي. نو دغه ویډیو به دغه معلومات ما غوښته تاسو سره شریک کم. انشاءالله بل ویډیو کې ملایو. الله حافظ.